ملګرو دغه نوی نظم د ډاکټر حافظ صدیقي په یاد کې تاسو ټول پښتون ولس ته په پښتنه مینه باندې ډالۍ. د نظم عنوان دی بېوسه خور، چې ولې په موږ نه راځي عذاب لالیه ګوره، هندوانو په زندان کې بنده پیغله شوه سرتوره، زخمی زخمی بدنې څه زخمی خبرې وکړې، زما او ستا غیرت ته یې یو څو کنځلې وکړې، معلومه شوه چې دا ستا د برباد وطن تصویرو، افسوس چې مړوندونه یې زخمی په تور زنځیرو. معلومه شوه چې دا ستا د برباد وطن تصویرو، افسوس چې مړوندونه یې زخمی په تور زنځیرو، خو دغې مړوندونه یې د بنګړو ګیلې کولې، د سترګو هرې اوښکې د مور قیسې کولې، خبر نه وه چې مور مې اوس په دې دنیا کې نشته، د ملک په هر یو مشر کې مې دومره حیا نشته. خبر نه وه چې مور مې اوس په دې دنیا کې نشته، د ملک په هر یو مشر کې مې دومره حیا نشته، چې وجود مې په سزا کې یو هندو ته بربنډېږي، بېوسې خور وجود مو په اورونو کې سوځېږي، په شته وطن او کور کې زه بېدره یم وروره، زه څنګه د پښتون وطن تور سره یم وروره. په شته وطن او کور کې زه بېدره یم وروره، زه څنګه د پښتون وطن تور سره یم وروره، په دین او په اسلام خو مسلمانه یم بیا ولې، زما خو په وطن کې څوک نامه نه اخلي دا ولې، دا ځکه چې وطن د بې ضمیرو په اختیار دی، افسوس دی که بادار دی که سرکار دی که واکدار دی، خو خپلو مفاداتو د یو بل څه په جنګ دي، بېوسې په وطن کې د حالات دومره بدرنګ دي. دا ځکه چې وطن د بې ضمیرو په اختیار دی، افسوس دی که بادار دی که سرکار دی که واکدار دی، خو خپلو مفاداتو له د یو بل څه په جنګ دي، بېوسې په وطن کې د حالات دومره بدرنګ دي، د خور د اوښکو سوالو چې زلمي زمونږ څه شو، زلمي د زنده‌باد نارو او شور نه وزګار نه شو، کنځلې دي لانجې دي د یو بل څه په کرسۍ، د هر سړي په ذهن کې لالچ دی د روپۍ. کنځلې دي لانجې دي د یو بل څه په کرسۍ، د هر سړي په ذهن کې لالچ دی د روپۍ، ګلونه مړاوي کېږي د مالیار نه په چمن کې، د حق او د غیرت خبرې نه کېږي وطن کې، زخمی زخمی وجود دې خوشحالي غواړي او جاړي، ته چا نه خورې خپله ازادي غواړي او جاړي. دیا نه ډېر بې رحمه تش په شکل انسانان دي، په زړونو سره کافر په تش صورت مسلمانان دي، په زړونو سره کافر په تش صورت مسلمانان دي.